یوسف بن تاشفین. لیکوال نسیم حجازی. ژباړن محمد زبیر شفیقی. لوستونکی فضل ربی احمدی. پنځه دېرشمه برخه. د یوسف بن تاشفین د ناول ګرانو مینوالو السلام علیکم. قدرمنو دوستانو، تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې کله سعد په غونډه کې وینا وکړه نو نوي بحثونه پیل شول چې ځینو د سعد د نظر ملاتړ وکړو، مګر زیاتره علما په خپل نظر کلک ودرېدل. دوی یو پلاوی جوړ کړ چې له امیرانو سره وویني او یو لاس یې کړي چې دوی د دې کار لپاره 6 میاشتې وخت واخیست. دوی تصمیم ونیولو چې د اولس عام وګړي د اسلام په نوم راویښ کړي. بالاخره سعد د قاضي لخوا افریقا ته د تګ لپاره وهڅول شو چې سعد وروسته خپل کور ته راغلو او د خپلې ترور کره ولاړ او هغه ته یې وویل چې زه افریقا ته روان یم. میمونې د دې خبرې په اورېدو سره په کوټه کې پټ پټ ژړل. د سعد ترور ورته وویل چې موږ به هغه بیرته راستون کړو، خو میمونې وویل چې نه، تاسو هغه له خپل فرض پوره کولو څخه مه ایساروئ. ګرانو دوستانو، اوس راځو د دغه خواږه او د یو ملت د ځوان نسل راویښونکي ناول بله برخه اورو. کوم مهال چې د دغه ګډوډۍ، تیت او پرک کېدو، اختلاف او مصیبتونو په دوران کې د اندلس د مسلمانانو سترګې د کوم ژغورونکي په لټه کې وې، د افریقا پر افق د ګردونو او دوړو وریځو د کوم شازلمي د راتلو پیغام ورکاوه چې کله د قرطبې، اشبیلیې او غرناطې د سترو مدرسو ښوونکي د اولس له راتلونکي نه مایوسه شوي وو. د افریقا د سارایانو په جونګړو کې د ژوندانه نوې ولولې په غورځنګ وې. په اندلس کې د اموي واکمنۍ له زوال سره د روم د سمندرګي پر بله غاړه نوی ځواک راڅرګندېدو. د 5مې هجري پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې د اسلام د کوم نومورکي مبالغ د هڅو په سبب د افریقې له بربریانو نه یوه سرکښه او جنګیالۍ قبیله مسلمانه شوه او هغو د مرابطین په نامه د یوې واکمنۍ بنسټ کېښود. ابوبکر ابن عمر د دې واکمنۍ لومړنی امیر وټاکل شو. د ابوبکر د دیندارۍ او تقوا په سبب د مراکش ځینې نورو قبیلو هم چې په لومړۍ پیړۍ کې مسلمان شوي وو د ده مشري ومنله. بیا هم له الجزایر نه تر تونجه پورې بې شمېره بربري قبیلو په افریقا کې کوم ځواکمن دولت د خپلې واکمنۍ او خپلواکۍ پر خلاف پاله. په هغوی کې کومې قبیلې چې مسلمان وو، د هغو سرداران هم دې ته چمتو نه وو چې خپله ځانګړتیا د اسلام په یووالي کې له لاسه ورکړي. کله چې د مرابطین امیر ابوبکر د دغه خلکو د یووالي لپاره هڅې پیل کړې، نو دوی د المرابطین په وړاندې یوه جبهه جوړه کړه. نامسلمانې قبیلې چې په افریقا کې د اسلام لوړتیا نیغه ځانونو ته خطر بلله، له دې قبیلو سره ملګرې شوې. دوی له ځنګلونو، دښتو او غرونو راووتل او د افریقې پر ساحلونو پرتو ښارونو او کلیو کې یې لوټمار پیل کړ. د بربریانو قبیلوي اختلافونو دغه کورنۍ جګړه پراخه کړه.
په دغه نازک وخت کې یو باعظمه انسان راپورته شو. د هغه په یوه لاس کې قرآن او په بل کې یې توره وه. د لمبې او پرخې دغه ګډ ترکیب د مرابطین د امیر ابوبکر زلمی وراره یوسف بن تاشفین و. د ده په رکاب کې یوه لوري ته هغه غازیان وو چې تورې د یاغیانو او د اسلام دښمنانو ته د مرګ پیغام وې، او بل لوري ته هغه علما او پوهان چې د افریقا په تیارو ګوټونو کې د اسلام ډیوې بلولې. د مرابطین د پوځ د سالار په توګه یوسف ډېرې شاندارې بریاوې وګټلې او مرابطین یوه ځواکمنه پاچاهي شوه. بیا هم تر اوسه د هغه په مخ کې یو ستر کار پاتې و. یاغي او خپل سری کسان لا د افریقې په پراخو سیمو کې خواره وو. د هغوی د ځپلو لپاره اوږدې مودې وخت ته اړتیا وه. د افریقا په غرونو، ځنګلونو او دښتو برسیره د روم پر سمندرګي هم د بربریانو واکمني وه. د افریقا او اروپا ساحلي سیمې د دوی له لوټمار نه په امن نه وې. ځینې ټاپوګان او د افریقې پر ساحلونو ځینې وړوکي بندرونه د هغوی په لاس کې وو. د دغو خلکو د ځپلو لپاره یوسف بن تاشفین د یوه سمندري ځواک برابرولو اړتیا احساس کړه. په 462 هجري کال ابوبکر بن عمر وفات شو او د مراکش د علماو په هڅونه د بربر قوم مشرانو په بشپړ اتفاق له یوسف بن تاشفین سره بیعت وکړ. تر ټولو مخکې له ده سره خپل د کاکا زوی سیر بن ابوبکر بیعت وکړ. امیر یوسف تر دې وروسته چې د مرابطین امیر شو په افریقا کې د یوې سترې واکمنۍ جوړولو هڅې ګړندۍ کړې. په څو کلونو کې د افریقا دغو شازلمیانو په لرې لرې پرتو سیمو کې د خپل بري بیرغونه ورپول چې تر اوسه پورې هلته کوم مسلمان فاتح نه و رسېدلی. د افریقا په هغو تیارو ګوټونو کې د الله اکبر نارو اذانګې کولې چې تر اوسه هلته نیم بربنډ انسانان اوسېدل. ساعت چې سبته ته ورسید، خبر شو چې امیر یوسف بن تاشفین په جنوب لویدیځ لوري کې په کوم لرې مورچل کې په جګړه بوخت دی او چې له هغه ځایه راوزګار شي نو سبته ته د راتلو په ځای به څه موده په تونجه کې پاتې کیږي. د سبته د سرکاري میلمستون دروازې د هر چا پر مخ پرانیستې وې. ساعت تر 15 ورځو پورې هلته پاتې شو. د خپلو ورونو او ادریس په هکله هغه ډېر په اندېښنه کې و. د باور و چې هغوی به دته د خپل احوال پر استولو کې لټي ونه کړي. ساعت به هر سهار وختي بندر ته تلو او تر ماښامه به یې له اندلیس څخه راغلې د هرې کښتۍ مسافر لیدل. یوه ورځ له یوې کښتۍ نه یو بوډا سړی راښکته شو. ساعت چې هغه ولید ویې پیژاند. دا د ده د انډیوال الیاس نوکر و. ساعت د خلکو په منځ کې لاره وایستله او وړاندې ورغی او هغه یې تر مټ ونیو او یوې ګوښې ته یې بوت. د ساعت د پوښتنو په ځواب کې بوډا نوکر ورته وویل چې په کومه شپه ته له غرناطې نه روان شوې، پر همغه شپه پولیسو احمد، حسن او ادریس ونیول. تر 6 ورځو پورې یې هغوی ته ډېر عذابونه ورکړل، خو چې حکومت پر دې باوري شو چې ته په غرناطه کې نه یې نو هغوی یې خوشي کړل. ما تا ته د الیاس او احمد لیکونه راوړي دي. ساعت په بیړه دواړه لیکونه ولوستل. الیاس د ادریس، احمد او حسن د نیول کېدو له ټول داستان وروسته لیکلي و چې دوی کوم همت او زغم وښود هغه زموږ لپاره ویاړ دی. دوی یې ډېر په عذاب کړل چې ستا پته او زموږ د ډلې د پټو غړیو نومونه ور وښیي. که دوی لږ کمزوري ښودلې وای نو موږ به اوس ټول په جیل کې پراته وو. حسن ته یې تر ټولو ډېر عذاب ورکړی او د دې سبب دا و چې د کوټوال د کنځلو له امله په غوسه شوی و او هغه یې په خوله په سوک وهلی و. ما په خپلو سترګو د هغه پر بدن د متروکو داغونه ولیدل. په اندلیس کې مظلوم انسانیت د حساب د ورځې انتظار کوي
او زموږ ټول امیدونه ستا د هدف له بري سره تړلي دي. د احمد لیک لنډ و او هغه د خپلو زحمتونو د یادونې پر ځای هڅه کړې وه چې سعد د کور له احوال نه ډاډه کړي. هغه لیکلي و چې مور، ترور، د ترور میړه، میمونه خور او الماس کاکا ستا د بري لپاره دعاګانې کوي. سبا ته سعد د الیاس نوکر رخصت کړ او د خپلې کورنۍ او انډیوالانو لپاره یې لیکونه ورکړل او بیا په خپله تنجې ته روان شو. تر هغې وروسته سعد څو اونۍ یوې او بلې خواته ګرځېده او غرناطې ته یې د ځان په اړه څه احوال ونه استولی شو. د هغه ورونو او ملګریو فکر کاوه چې دی چیرته لرې تللی دی. نږدې 2.5 میاشتې وروسته د غرناطې یو سوداګر د احمد بن عبدالمنعم د کور پته پوښتله او د دوی کور ته ورسید او دوی ته یې د سعد لیک ورکړ. احمد د خپل ورور لیک ولوست. هغه لیکلی و: زما ګران وروره، د الیاس نوکر مې چې له سبته نه راواستاوه، زه تنجې ته روان شوم. 2 اونۍ چې په تنجه کې پاتې شوم، خبر شوم چې د لویې صحرا نه بې شمېره نامسلمانې او وحشي قبیلې د الجزایر پر لور وړاندې راځي او یوسف بن تاشفین نیغ د هغوی پر لور ورغلی. څو ورځې مې چې په تنجه کې تېرې کړې، وپوهېدم چې دلته هسې وخت تېرول مناسب نه دي. په لویه صحرا او الجزایر کې د امیر یوسف د فوځي حرکتونو په باب زه په سبته کې یو څه اسانه خبرېدای شم. په رښتیا چې ما غوښتل د افریقا له دغه شاه زلمي سره د امارت د تخت پر ځای د جګړې پر ډګر ووینم، ځکه خو بیرته سبته ته راغلم. دلته خبر شوم چې په سبته کې کوم پوځ و، هغه په کښتیو کې الجزایر ته روان شوی دی. که زه 1 اونۍ مخکې دلته را رسېدلی وای، نو کیدای شوی چې له هغوی سره د تلو موقع راته پیدا شوې وای. پرون خبر شوم چې له دې ځایه د پوځي اړتیاو د سامان کښتۍ الجزایر ته روانیږي. زه د دې کښتۍ کپتان ته ورغلم او ترې ومې غوښتل چې په کښتۍ کې د سفر اجازه راکړي، خو هغه راته وویل چې زما په کښتۍ کې د سپارلۍ لپاره ځای نشته. که وای هم یوه پردي سړي ته به مې اجازه نه وای ورکړې. په دې وخت کې د تنجې یوه فقیر زما سره مرسته وکړه. هغه زه د ښار حاکم ته بوتلم. هغه په ډیر زحمت حاکم پر دې قانع کړ چې دی د یوه مجاهد پر توګه غواړي چې د مرابطین له پوځ سره ملګری شي. د ښار حاکم کپتان ته زما سپارښتنه وکړه او هغه په نه زړه دې ته چمتو شو چې ما ورسره بوځي. که د خدای رضا وه زه سبا ته ورسره روانېږم. کپتان راته وویل چې زه د سمندر پر غاړه یوې وړوکې کلا ته د اړتیا وړ شیان رسوم. له هغه ځایه زه باید د امیر یوسف د هستوګنې تر ځایه په وچو او بې اوبو دښتو کې سفر وکړم. کیدای شي تر څو ورځو پورې د افریقا له دې ستر انسان سره زما دیدن وشي، او دا هم امکان لري چې زه هلته ورسېږم نو یوازې ګردونه یې ووینم او هغه شازلمی پر کوم بل لوري روان شوی وي. د افریقې پر ځمکه چې ما پښه ایښې ده، پر دې وپوهېدم چې یوې نوې نړۍ ته راغلی یم. نن چې د اندلیس د مرمرینو ماڼیو پر اوسیدونکو بې حسۍ زور راوړی، دلته په خټینو کورونو او جونګړو کې یو روغ ولس رغیږي. د اندلیس د تاریخ لیکونکو د قلم رنګونه وچ شوي دي، خو د افریقا غازیان د خپلو تورو پر څوکو د اسلام د تاریخ یو نوی باب لیکي. ما له یوه ساده زړي بربري نه پوښتنه وکړه: آیا دغه خلک به د خطر په مهال زموږ مرسته وکړي؟ هغه ځواب راکړ چې که زموږ امیر موږ ته امر وکړي چې پر سمندر خپل آسونه ور ایله کړئ، نو موږ به مخ ترې وانړوو. سمدستي د خپلو ځاني معلوماتو له مخې یوازې دومره ویلی شم چې په افریقا کې د امیر یوسف کار ډیر پراخه دی. هغه اراده کړې ده چې دی له الجزایر نه د سنیګال تر سینده پورې ټولې سیمې تر یوه بیرغ لاندې راټولې کړي، او د دې کار لپاره ښایي اوږده موده پکار وي. تر څو دغه کار بشپړ نه شي، دی ښایي کوم نوي محاذ ته پام وانړولی شي. په هر صورت زه په دې فکر اوس د ده په پوځ کې د شاملېدو لپاره روان یم چې د اندلیس د ساتنې جګړه اوس په افریقا کې روانه ده. ما ته دعا کوئ چې همت او زغم مې په برخه وي. ستا ورور سعد.
درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.